یو عیسائی او یو هندو هغه روانو کنه په سفر باندې روانو. نو یو ځای ته ورغله ډېر زیات ستړي شوي وو. ټوټل په لاره چې ونه هغه چونکې شړه وه نو ډېر زیات ستړي شوي وو په لاره باندې روان دي. نو دواړو په خپلو کې صلاح وکړه چې یاره داسې چېرته ابادي وویني نو هلته کې لاړ به شو څوک به راباندې چای روټۍ وکړي لږ به ارام وکړو دمه به شو. وایي صحیح ده. اوس چې روان دي نو یو وړوکې غوندې کلی راغی. اوس د هغې یو غټ ځای دی په هغې کې خلک ناست دي نو دی خوا کې ورسره جومات هم دی. نو دا هندو چې کوم دی نو دا د عیسائی ته وایي چې یاره دا خو د مسلمانانو ځای دی. هغه عیسائی ورته وایي یاو کنه خوا کې جومات هم دی دا خو مسلمانان دي. دی ورته وایي چې یاره داسې کار به وکړو دا خپل نومونه به بدل کړو. ته خو عیسائی او زه هندو یم نو زما خو د هندوانو نوم دی او ستا د عیسایانو نوم دی. دا خپل نومونه به بدل کړو نو دی کیدای شي بیا زموږ ډېر زیات ښه اکرام وکړي. هغه عیسائی ورته وایي چې نه زه خو دروغ نه وایم زه خو خپل نوم نه بدلوم که څه راکوي را دي کړي که نه راکوي نه دی راکوي. هندو ورته وایي چې یاره زه خو خپل نوم بدلوم. اوس چې څنګه دی ورغله او ورنږدې شو نو دواړه ورته وایي یاره که ورنږدې شو نو دی ورته وایي مونږ تاسو مسلمانان یې؟ یا مونږ مسلمانان یو. یاره مونږ مسافر یو دواړه. نو هغه عیسائی ورته وایي چې زما نوم چې دی نو هغه ډینیل دی او دا هندو چې دی نو د خپل نوم بدل کړ. دی ورته وایي زما نوم عبدالله دی ځان ورته مسلمان جوړ کړ. نو ورته وایي ښه ده کوم ځای ده موږ خو ډېر لرې نه رالو. ویره تاسو خو ډېر غټ سفر کړی دی تاسو خو به اوږې شوي م یې او که نه وایي ډېر زیات اوږې شوي یو. هغه مشر چې پکې ناست و نو هغه یو هلک ته اواز وکړ وایي دلته راشه. راویې غوښته وایي بچې دا کوم چې عیسائی دی دا ډینیل نوم چې دی وایي دې بوځه بچې چاته یو سیټ ته یې کښېنوه په ده باندې خوراک څښاک هم وکړه ښکلې یخې اوبه شربت مربت یې پرې وڅښه او د هندو ته وایي ته دلته کښېنه. دا هندوی ځان سره کېنو چې کېنو هغه اوس لاړو دی وایي خدای پاکه زه یې ولې کېنولمه. نو د هندو ته وایي عبدالله وایه که نه وایي روجي څنګه تېرېږي. وایي روجي څنګه تېرېږي ده ته خو پته نه وه که نه دا ځکه خو وایي که نه چې دا نقل دپاره خو هم د عقل ضرورت دي که نه. نو هغه د مسلمانانو نقل کو خو ورته دا پته نه وه چې روژه ده. نو د ځان سره کېنه د ماسپښین ټایم و او روژه وه هغې را جمع شوي ځان له خبرې اترې کولې. نو ماسپښین کې هغه ته هغه خو وایي چې زه به ورته ځان مسلمان ښکاره کړم دی به زما نور هم زیات اکرام وکړي. نو هغه روژه وه نو ورته وایي وایه که نه روژې څنګه روانې دي چې د خو روژه ده دا خو مسلمان دی. نو بعضې ټایم دا ځکه خو وایي که نه چې د نقل لپاره ګورې هم د عقل ضرورتي